رحیم اللہ حقانی سے خطر حق پوری حضرت سے نیک تنر غوارم چھتر سو پرے دا حضرت سے استقبال پگنو نارو سرطا سنئی کرے دسی ناری ولگوئی چھپا قاضی کلی کی وابیانو تپتو ولگی چھ الحمدللہ استاذ محترم یوزل بیاد قاضی کلی پخاور باندے حاضر دے دنارو جواب راکے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء دیوبند علماء دیوبند سر بکت سر بلند شاہ سوار موزرہ حضرت مولانا شیخ رحیم اللہ حقانی صاحب نعرہ تکبیر نوجوانان احناف حضرت مولانا بلانا ورکوم استاذ الشہداء غازی دیوبند حضرت مولانا شیخ رحیم اللہ حقانی سے لدی جلسی عنوان عظمت فقہاء او عظمت علماء دیوبند لدی دوارو پبارکی زیو 15 منٹ خبر استاذ پر خدمت کی عرض کون اللہ پاک قرآن کریم کی دریو شیانو دمنل حکم کھڑے دے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ پاک مومنانو تا حکم کئی چی اے مومنانو اطیعوا اللہ دا اللہ خبر امنی و اطیعوا الرسول دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبر امنی و اولی الامر منکم او دا فقہا خبر امنی دا دریو خبرو دا من الحکم اللہ پاک کڑے دے دا اللہ خبر امنی دا اللہ خبر قرآن دے یعنی قرآن امنی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبر امنی دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبری احادیث دی یعنی احادیث امنی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ او دا فقہاء خبری امنی دا فقہاء خبری فقہ دا یعنی فقہ امنی قرآن و حدیث دا منصوصات دی نیم دین قرآن و حدیث دی او فقہ اجتہادیات دی نو نیم دین او شریعت اغا فقہ دا سوک چی دا فقہ نا انکار کئی نو دے دا نیم دین نا منکر دے دا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ خطاب اللہ پاک مومنانو تکئی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا اللہ دا اللہ خبر امنی دا اللہ خبر قرآن دے سوک چی قرآن نمانی اغا دا یا ایوہ الذین آمنوا مصداق نشی جوڑے دے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبر امنی دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبر احادیث دی او سوک چی احادیث نمانی اگا دا یا ایوہ الذین آمنوا مصداق نشو جوڑے دے او اولی الامر منکم او دا فقہاء خبر امنی دا فقہاء خبر فقہ دا اجتہادیات دی او سوک چی فقہ و اجتہادیات نمانی اگا پا کامل طریقہ دا یا ایوہ الذین آمنوا یعنی دا مومن مصداق نشو جوڑے دے فقہ نیم دین دے اجتہادیات زمان نیم دین دے دا قرآن او دا حدیث او دا فقہ پا مابین کی دا فرق دے چی قرآن او حدیث دا متن دے دا دین مخ کی سندی دا حدیث نمخ کی سندی او دا حدیث پا آخر کی مسائلی محدثین دا مخ کی سند خدمت کئی فقہا و رسط دا مسائل خدمت کئی سند دا لار دا او مسائل دا منزل و مقصود دے یعنی محدثین دا لار محافظین دی او فقہا دا منزل و دا مقصود محافظین دی محدثین دا سند خدمت کئی او دا سند زدہ کول پٹول مومنان لازم ندی او فقہا دا احادیثنا دراوتل مسائل دا دی خدمت کئی او دا دی زدہ کول پٹول مسلمانان بانی لازم دی اللہ پاک پا قرآن کریم کی دا امت فقہا تا حوالہ کڑے دے اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی لی دی چیو ڈالا دی جہاد کا لارشی فلولا نو اللہ پاک فرمائی چیو ڈالا دی جہاد کا لارشی او بلا ڈالا دی کور کی پاکشی لیتفقہو فی الدین تجید پارا چی دوی پا دین کی پوها حاصل کی نو چی دوی فقہا شو نو ولینزرو قومهم بیا با دوی خپل قوم ویری انذار دا قوم اللہ فقہا تا حوالہ کردے دے لدی وجنت تاسو بلوی محدثین گورے جگہ فقہا تا محتاج امام یحیی بن معین دول اسلک احادیث حافظ دے
خو کان یفتی برأی ابي حنیفه د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقهي مسائلو مطابق به د فتوی ورکولې یعنی په فقه کې امام ابو حنیفه رحمه الله ته محتاج و د 12 لکو احادیث حافظ بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ته یو بیادب راغلو ورته وایي چې تا ته خو الله دومره علم درکړی چې د اجتهاد په مرتبه باندې فایز یې تعجب ده تم بیا ولې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوي هغه ورته فرمایي چې ته په ما تعجب کوي خو زه تا ته هم تعجب وړم چې ته د دومره جهل سره د تقلید نه ځان مستغني ګڼې د فقهاو نه او د فقهاو تقلید نه کوي د 12 لکو احادیثو حافظ هم فقهاو ته محتاج دی فقها دا او د محدثینو په مابین کې هغه مشهور واقعه به تاسو اوریدلی چې امام اعمش رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله ته فرمایل چې انتم ایها الفقهاء تاسو اے فقهاء الاطباء سپیشلیست ډاکټران یې ونحن الصيادله او من دوا پروشانی وانت ایها الرجل جمعت بینهما او یا امام ابو حنیفه تا د دوړو په مابین کې جمع راوستي ده یعنی ته هم سپیشلیست ډاکټري د دین سپیشلیست او هم دوايان در سره دي یعنی د قران او د حدیث علم هم در سره دي دویمه مسأله چې د دې جلسې عنوان دی عظمت علماء دیوبند یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک د دې امت لپاره په هر صدۍ کې د صدۍ د یوې صدۍ په اخر او د بلې صدۍ په اول کې الله پاک یو مجدد پیدا کړي من یجدد لها دینها په هر صدۍ کې الله پاک مجدد پیدا کړي بیا محدثین د دې حدیث په باره کې تحقیق کوي چې دا مجدد به یو کس وي که یو جماعت وي نو دا کله یو شخص هغه د مجدد په حیث باندې الله ونازي نو هغه الله پاک د تجدید کارنامه وایي تجدید دا چې په دې دین کې کوم بدعات او رسومات او خرافات داخل شوي دي نو هغه ترېنه خارج دین په سلو کالو کې ګډوډېږي او رواجونه او رسومات هغه ته خلک بیا د دین په نظر باندې ګوري نو په هر صدۍ کې الله پاک یو مجدد پیدا کوي چې دا خرافات د دین نه لري کله دا یو شخص او کله یو جماعت کله داسې وي چې یو جماعت د مجددین وي خو بیا په دې جماعت کې د یو شخص تجدیدي کارنامې ډېرې زیاتې او کله کله داسې وي چې د دین مختلفې شعبې وي او د هرې شعبې دپاره بېل بېل مجددي په دې صدۍ کې او په دې تېره صدۍ کې چې په دین کې کوم خرافات داخل شوي د دین په نوم باندې کوم رسمونه او رواجونه هغې ته د دین نوم ورکولی کېدو د حنفیت نوم ورکولی کېدو حنفیت او دین دا چې د دې رسمونو او رواجونو د بدعاتو او د خرافاتو نه جدا کړو دا تجدیدي خدمت الله پاک د علماء دیوبند نه وایي دا د دیوبند اکابر چې دي دا د دې صدۍ او د دې تېرې صدۍ مجددین دي او بیا د دین مختلفې شعبې دي او په هره شعبه کې الله پاک دا تجدیدي کارنامه د علماء دیوبند نه اخیستې ده مثلا د تصنیف او د تالیف په میدان کې او د علم په میدان کې ټول اکابر دیوبند مجددین دي خو بیا په دوی کې ممتاز حیثیت الله پاک مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله ته ورکړی وهکذا نورم د فرقو باطلو په مقابله کې چې د اهل سنت والجماعت عقاید د نورو نه ممتاز کړو الله پاک په دې کې ممتازه کارنامه د امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صدر رحمه الله نه اخیستو د ډیرو نه اخیستو خو د تجدیدي کارنامې په نورو کې لږ نمایان په دغه فرقو باطلو په خلاف باندې د عوام چې دي دا تبلیغ دا د عوامو دپاره یو بهترینه مدرسه ده کله چې په دې تبلیغ کې عوام لاړ شي نو بیا څوک د دین په نوم دوکه کولی نه شي د دین ګنګړهپاڼې بیا لوټ کولی نه شي دا یو عظیمه مدرسه ده د دې مدرسې یعنی د عوامو دپاره د خدمت تجدیدي کارنامه الله پاک د مولانا الیاس رحمه الله نه واخیسته هغه هم د علماء دیوبند په اکابرو کې او د اسلام د نفاذ دپاره غټه ذریعه چې ده په دې نورو خبرو زه ډېر نه پوهېږم چې په کتاب کې څه دي هغه زه وایم قرآن کریم کې الله پاک د اسلام د نفاذ یو لاره ښودلې ده وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه
فتنه د نورو نظامونو ته وایي چې د اسلام په خلاف باندې وي د اسلام نفاذ وقاتلوهم باندې راځي بل الله باندې نه راځي الله پاک فرمایي وقاتلوهم د دوی سره قتال وکړي قاتلوهم کې به بل تعویل هم نه کېږي چې دا نور شعبې په ځان په قاتلوهم کې داخل دي قاتلوهم باب د مفاعلې دی یعنې ځان هم پرې وژنه او بل هم وژنه وقاتلوهم قتال وکړه حتی لا تكون فتنه دا فتنې دا نور د اسلام په خلاف چې کوم نظامونه دي دا به صرف د قاتلوهم په وجه باندې ختمېږي نور هم الله پاک د نورو شعبو ته هم د خپل خدمت ثواب ورکوي خو د قاتلوهم مصداق نشي ګرځېدی او فتنه به په دې باندې ختمېږي دا تشدیدي کارنامې چې د قاتلوهم مصداق الله پاک د اسلامي نظام دپاره وګرځولې او دنیا ته اسلامي نظام وښودلو نو دا تشدیدي کارنامې الله پاک د افغانستان د علماو نه واخیستې د اسلامي نظام لپاره په لکونو زرګونو قربانۍ ورکړي په دې زمانه کې مخکې علمای دیوبند په هندوستان کې ورکړي وي او اوس په افغانستان کې دا کمې قربانۍ چې روانې دي نو په سلو کې 98% د علمای دیوبند شاګردان دي نو دا تشدیدي کارنامې الله پاک د دوی راخیستې دي الله پاک دې په دې اهل حقو کې مونږ تر مرګ او تر قیامت پورې حساب لري واخر دعوانا